السلام علیکم. زه غواړم تاسو ته نن د سی وي او د ریزومې لیکلو په هکله باندې مختصر معلومات درکړم. د افغانستان د زراعت سکتور څخه ډیر ځوانان فارغېږي، تکړه تکړه ځوانان فارغېږي، په خپل مسلک کې رسېدلي وي، مګر په خواشینۍ سره د زراعت نصاب په داسې قسم باندې جوړ شوی دی، تنها د زراعت نه د افغانستان دغه درسي نصاب په داسې قسم جوړ شوی دی چې د هغه څخه ځوانان تنها په خپل مسلک کې رسېږي، علاوه د هغې نور فرعي مهارتونه نه زده کوي. مثلا په ریډینګ او رایټینګ کې ډېر ضعیف وي، دوی نشي کړلی چې یو ډېره وړه مقاله ولیکي، یو ډېر واړه شی ولیکي. نو د سی وي لیکل که چیرې موږ غربي دنیا د افغانستان سره مقایسه کړو، خصوصا هغه پوهنتونونه چې هغه د دنیا ټاپ ترین پوهنتونونه دي، یو تفاوت یې دا دی چې هغه په محصلینو باندې علاوه د دې چې هغه د مسلک زده کړې کوي، ډېر کوشش یې دا وي چې هغه په رایټینګ او ریډینګ کې ډېر قوي وي. یعنې علاوه د دې چې فرضاً یو نفر د زراعت پوهنځي څخه فارغېږي، هغه نفر ډېره ښه لیکنه هم کړلی شي په خپل مسلک کې، اکاډمیکه لیکنه کوي او په غیر د هغې کې که نور لیکنه وي، په عموم شکل مهارتونه یې ډېر وي، که د کمپیوټر وښیي، که د ریډینګ او د اخبار د ویلو او یا هم د مسلکي مقالو او د ژورنالونو لوستل، تحلیل او تجزیه په دې کې ډېر قوي کېږي. د دې په خاطر باندې چې کار پکار موږ د سیمینار مضمون شته دی، متاسفانه په محصلینو باندې په دې کې کار نه کوي، فقط استاد راشي لږ وخت ضایع کړه، نو ډېر وخت ضایع کوي. نو زه غواړم چې تاسو ته د سی وي لیکلو په هکله باندې یو وړه ویډیو جوړه کړم او هیله ده چې تاسو د دې څخه ښه استفاده وکړئ. سی وي یا کریکولم ویټه چې ده، د دې معنا دا ده چې تاسو د ژوند تاریخچه یو چاته وایي. البته د ژوند د تاریخچې مطلب یې دا نه دی چې تاسو د تولد د ورځې نه تر نن ورځې پورې چې څه کړي دي هغه ټول ووایاست، نه، یوازې د اکاډمیک ژوند او هغه شیان چې د تاسو خپل اکاډمیک ژوند نور هم تقویه کوي، تاسو غواړئ چې د هغې په باره کې خبرې وکړئ. په سی وي چې ده په عموم شکل باندې د یوې وظیفې لپاره مشخصه نه جوړېږي. سی وي ډېره عمومي وي، تاسو پوسټونه د ورځې په زرهاوو پوسټونه اعلانېږي، مګر سی وي چې تاسو یو وار کار وکړئ، یو وار سی وي جوړه کړئ، په هغه کې ډېر تغییرات نرسي. امکان لري ځینې لغات یا جمله بندي تغییره شي، مګر عمومیات یې تغییر نه خوري، هره ورځ نه تغییرېږي. په سی وي کې مې چې څنګه مخکې وویلې چې ډېر د تاسو په مسلکي ژوند باندې باید تمرکز وکړه او کوشش وکړئ چې خپل اکاډمیک ژوند یا ایجوکیشنل فعالیتو باندې وغږئ، ورک ایکسپیرینس او په عین وخت کې اکامپلیشمنټس یا لاسته راوړنې. دا درې عمده شیان دي چې په سی وي کې د تاسو باید لیکلي وي، تر څو هغه څوک چې د تاسو سی وي مرور کوي یا یې ګوري، هغه په دې باندې وادار شي چې تاسو وغواړئ د مصاحبې لپاره. په سی وي کې تاسو مشخص شکل خپل امپلایر ته نه وایئ چې تاسو د څه شي لپاره اپلای کوئ. د دې لپاره چې سی وي د دې هدف دا نه دی چې امپلایر ته ووایي، دا تنها د تاسو خلاصه ده. که چیرې تاسو تحقیق کړی وي، لیکنې مو کړې وي او یا په کومو مسلکي سازمانونو کې عضویت لرئ یا هم خدمات وړاندې کړي وي په خپله ټولنه کې، که چیرې دا په سی وي کې ولیکئ، د تاسو سی وي به ډېره قوي ښکاري. نو کوشش وکړئ چې تاسو علاوه د دې چې محصل یاست، د محصلۍ دوره ترسره کوئ، د محصلینو په اتحادیه کې عضویت واخلئ، په مسلکي سازمانونو کې ګډون وکړئ، ممبرشیپ کې واخلئ. مثلا که چیرې تاسو محیط زیست کې وئ، په افغانستان کې ډېر د محیط زیست سازمانونه دي، یا فرضاً که فود سیفټي د غذا پروسس په دو کې کار کوئ، د صحت عامه د وزارت صحت عامه او یا د ډاکټرانو انجمنونه دي، په هغو کې تاسو کېدلی شي اشتراک وکړئ. د دې په خاطر باندې چې هغه داسې ځایونه دي چې تاسو په مسلکي شکل باندې غني کولی شي، د نیټورک لپاره هم ښه ځای دی او په عین وخت کې د تاسو سی وي هم ډېره ښه ورباندې ښکاري او قوي کوي.
څنګه تاسو کولای شئ چې خپل سی وی برابر کړئ؟ سی وی معمولا په ورډ ډاکومنت کې اوله برابر کړئ. د دې په خاطر باندې چې په ورډ کې تاسو د مایکروسافت ورډ کې تاسو په اسانه شکل باندې ترتیب کولای شئ، ایډیټ او د غلطۍ اسانه نیولای شئ. فونټ یې باید د 10 او 12 پوینټو ترمنځ وي. دوی ته ډېر پام وي د دې په خاطر باندې چې معمول د 10 نه چې لوړیږي نو تاسو ډېر شیان په خپله یوه صفحې یا دوه صفحې سی وي کې نشئ لیکلی. د فونټ رقم یې چې دی ټایم نیوز رومن ایریل او یا نور فونټونه کوشش وکړئ چې سی وي په عموم شکل باندې یو فونټ او یو سایز استفاده کړی وي. زه چې کله محصل وم دې ته متوجه وم چې یو تعداد محصلینو چې خپل سی ویانې جوړولې په هغو کې به 3-4 رقم فونټونه استفاده شوي وو. دا چې کله د HR وال پرنټ کوي نو دوی هغو ته متوجه وي چې دغه تغییر چې کې وویني وي دغه نفر ډیټیل ته فکر نه کوي نو سی وي مو غورځوي وي دا نفر واجد شرایطو نه دی. خپل مکمل نوم، کله چې مکمل نوم یا فول نیم نوم اخیستل کیږي په دې کې نوم او تخلص مو هیڅ وخت یاده مه وباسئ. د صفحې په پورتنۍ برخه کې باید ولیکل شي. د دې علاوه خپل آدرس، د تلیفون شمیره او ایمیل مو ورته علاوه کړئ. هغه ځوانان چې په انګریزي باندې نه پوهیږي، کمپیوټر ته لاسرسی نه لري، زما خواهش دا دی چې په پوهنتونو کې په معمول شکل باندې کمپیوټرونه په وړیا شکل باندې هلته موجود وي. کوشش وکړئ چې یو ایمیل ځان ته جوړ کړئ. ایمیل زده کړئ. ایمیل د تاسو سره مرسته کوي چې خپل ځان ته وظیفه پیدا کړئ، د خلکو سره فهم و تفهیم وکړئ. نو دا ډیر ضرور دی چې باید یو ایمیل تاسو ولرئ. بل د ابجکټیو په برخه کې کوشش وکړئ تاسو داسې شی ورته ولیکئ چې د تاسو د مسلکي ژوند تجربه او اکاډمیک دغه ژوند خلاصه ورته ووایئ او په عین وخت کې تاسو غواړئ څه شی جوړ شئ، د څه په خاطر باندې تاسو غواړئ د کمپنۍ ته ولاړ شئ یا د وزارت ته ولاړ شئ یا د مؤسسې ته ننوځئ، باید په مشخص ډول باندې هغه ورته ویلي وي. خپل تحصیلات باید په سی وي کې ذکر کړئ. کومه ډیګري لرئ، د کوم پوهنتون څخه فارغ شوی یې، په کوم وخت کې فارغ شوی یې او د پوهنتون په کوم ځای کې دی او د کومې رشتې څخه. د کار تجربه د ډیره مهمه ده. که چیرې تاسو نوي فارغ شوي وایه تاسو داسې نشئ ویلی یو چاته چې زه تجربه نه لرم. تاسو چې کله په فارم کې یا په مزرعه کې کار کوئ، هغه د استادانو سره په پروژو باندې کار کوئ یا حتی که ځینې فلمونه، مسلکي فلمونه وګورئ، هغه هم د تاسو په تجربه کې حسابیږي. نو کوشش وکړئ چې سی وي مو خالی نه وي رضاکارانه کارونه یا داسې کارونه چې هغه د تاسو زده وي. معمول شکل افغانان اکثریت د دهقانو یا بزګرو کورنیو څخه راځي. نو که چیرې تاسو مسلکي په یو مؤسسه کې کار نه کړی دی، خپل پلار سره مو کار کړی دی، د خپلې مور سره مو کار کړی دی، هغه په تجربه کې ورته واچوئ. که چیرې تاسو مسلکي کار نه وي کړی، په غیر د هغې کې کله چې تاسو تجربه ورته اچوئ، د پوزیشن نوم، د تاریخ یې، د مؤسسې نوم او آدرس دا باید مشخص شکل ولیکل شي. علاوه د دې چې تاسو خپل تجربه اچوئ، انټرست او یا هابیز د دې په خاطر مهم دي چې هغه نفر چې تاسو استخدام کوي د کوشش دا وي چې تاسو وپیژنئ چې علاوه د دې چې تاسو خپل مسلکي ژوند لرئ، تاسو نور کوم کارونه کړلی شئ چې هغه د خلکو لپاره ګټه لري. د تاسو علاقه د محیط سره وښیي، د تاسو علاقه د خپلې ټولنې سره وښیي. تاسو کوم اضافي نور کارونه کولی شئ، سپورت کوئ، د اطفال لپاره درس ورکوئ یا فرضاً تاسو کوم کارو باندې مصروف یاست چې د هغې په مقابل کې تاسو پیسې نه اخلی یا که پیسې هم اخلی، کوم مفید کارونه نور کړلی شئ تاسو. بله مهمه خبر دا ده چې تاسو په خپلو مهارتونو کې د کمپیوټر سکیلونه، یو تعداد مسلکونه دي چې د هغه لپاره خاص او متخصص پروګرامونه ضرورت دي. مثلا که چیرې تاسو په احصایوي پروګرامو کې کار کوئ نو تاسو ضرور ده چې سپیسیس، سټاټا، مینیټاپ، تابلو، آر یا ځینې نور پروګرامونه چې هغه د احصایې اړوند دي، که چیرې په خپله سی وي کې هغه ولیکئ. څوک چې سی وي ریویو کوي وایي یو دا مسلکي دی د دې په خاطر باندې چې په دې پروګرامو باندې پوهیږي. یا فرضاً که چیرې تاسو غواړئ چې د محاسبې پروګرام ته د فارم په منیجمنت کې اپلای وکړئ، نو که چیرې تاسو د اکاونټینګ فرضاً کویک بوک یا فرضاً
ټیبلز یا فرضاً ځینې نور پروګرامونه مو زده وي، هغه ډیر مفید درته تمامېږي. کوشش وکړئ چې هغه مشخص پروګرامونه کې واچوئ، یا فرضاً غواړئ چې تاسو په عموم شکل دفتر ته دا وښایئ چې تاسو یې کمپیوټر مهارتونه لرئ، نو مایکروسافت آفیس، مایکروسافت په هغو کې د تقریبا شپږ پروګرامونه دي چې کوم ټول نه وي زده، حداقل باید په اساساتو باندې وپوهیږئ، چې هغه ورډ پروګرام دی، اکسل دی، پاور پوینټ، آوټلوک او پبلشر. دا باید ډیر ښه زده وي. په دې په څنګ کې په انټرنیټ باندې باید بلد وئ چې څنګه سرچ وکړلی شئ، ایمیل څنګه جوړ کړئ، ایمیل څنګه ولیږئ. مخکې مې هم وویل چې فارمټ یې ډیر مهم دی. که چیرې تاسو د سی وي په شیرو کې بولټ پوینټ استفاده کوئ، بولټ دغه خط ته وایي. که چیرې تاسو بولټونه په ټکس کې استفاده کوئ، کوشش وکړئ چې د سی وي تر پایه پورې ټول بولټونه استفاده کوئ. انډنټ د وړو خطو ته وایي چې د دوو لغتو تر منځ راشي. که چیرې بولډ ته وایي چې ډبل یا دغه ډبل کېده اوس بولډ نه دی. نو که چیرې تاسو یو ځای بولډ استفاده کوئ، کوشش وکړئ چې ټوله سی وي مو بولډ وي. البته بولډ نه توصیه کېږي. ایټالیک دو ته وایي چې دا رقم مایل وي یوه څنګ ته. نو کوشش وکړئ چې سی وي مو ټوله کانزیسټنټ یا یو رقم وي. که چیرې تفاوتونه کې موجود وي، د تاسو چانس د دې کمیږي چې سی وي مو انتخاب نشي. دلته یوه ښه نمونه ورکړې ده، فرضاً د 2015 نه تر 2007 پورې دغه خط دله یو رقم دی، او په عین شکل 2015 نه تر 2007 پورې دغه خط دلته بل رقم دی. که چیرې اچ آر دا وویني، د تاسو سی وي د انتخاب چانس کمیږي. مخکې مې وویلې چې کله چې تاسو خپله د اکسپیرینس یا د تجربې په برخه کې کوشش وکړئ چې خپلې لاسته راوړنې باید ورته ووایه، نو دغه فرمول ته هر وخت باید پام وي. سور البته دا مکمل فرمول نه دی، زه به تاسو ته اوس دانه دانه ووایم چې سور څه شي ته وایي او کوم شی باید په نظر کې ولرئ. اول شی چې دی هغه باید هر کار مو چې کړی وي هغه باید په اکشن ورب باندې شروع شي. په پښتو دري کې موږ ډیر مشخص دی اکشن ورب دپاره داسې، البته د موږ ګرامر ډیر متفاوت دی د انګریزي نه، مګر بیا هم که چیرې مثال یې ورکړو نو تاسو باید داسې ووایئ چې د فارم حاصلات مې ډیر کړل، د غاو شیدې مې زیاتې کړلې، یا د انګورو ضایعات مې کم کړل. نو دا ټول اکشن وربز دي. یا په انګریزي کې که چیرې ووایو فرضاً increased farm income, decreased farm losses. دوهم چې دی باید تاسو یې وخت وښیئ. فرضاً د فارم ضایعات هم کم کړل په څومره وخت کې؟ په ورځني شکل، په هفتهوار شکل، په میاشتني شکل یا په کلني شکل باندې. درېیمه مهمه موضوع چې ده باید نمبر ورته ورکړئ. که چیرې تاسو وایئ چې فرضاً د فارم ضایعات مې د یو کال په ترڅ کې 10% کم کړل، نو کوشش وکړئ چې تاسو نمبر ورکړئ. که چیرې نمبر نه وي هغه جمله هم ډیره بې معنا او ضعیفه رسي. څلورم شی چې دی ریزلټ دی، ریزلټ آف اکشن. هغه مې مخکې درته وویل چې اکشن ورب کوشش وکړئ چې استفاده کړئ. فرضاً انکریزد یا حاصلات مې ډیر کړل، یا فرضاً ډیکریزد کمولو ته وایي، سیفد یا حفظ مې کړل. ټاټ تدریس ته وایي، معلمۍ ته. فرضاً تاسو وایئ چې ما 100 نفر دهقانانو ته ټریننګ ورکړ. امپلیمنټډ فرضاً تطبیق کول، ما 10 پروژې تطبیق کړل. نو کوشش وکړئ چې هر وخت د خپلو وظیفو په لیست کولو کې تاسو د سر دغه فرموله د یادونه وځي. دلته یې څو مثالونه دي چې زه غواړم تاسو ته د تشریح کړم. فرضاً lead 8 members. ګوره اکشن ورب یې چې دی لید دی. ومې ویل چې نمبر باید تاسو کې ذکر کړئ 8 members of project that collected leadership. دا ډیره مهمه کلمه ده چې کوم شی وکړلو تاسو باید دا په نظر کې وي، او په عین وخت کې نمبر ته باید پام وي. نو که چیرې تاسو اوس دو ته وګورئ، اکشن ورب دی لیډینګ. 8 نفر د پروژې ټیم یې لید کړل چې ډیټا ټوله کړه د 500 کارمندانو په باره کې، ډیر په مشخص شکل. یا بل ښه مثال یې دا دی چې trained over 200 insurance agents. ګوره اکشن ورب یې چې دی دلته ټریننګ دی، نمبر 200 دی،
څوک مې ټریننګ کړل؟ د انشورنس یا د بیمې کارمندان په کومو فعالیتو باندې؟ لیګل، ایتیکل، ریګولیټري اسپیکټ اف انشورنس، د بیمې په حقوقي او اخلاقي او قانوني جنبو باندې مې د انشورنس کارمندان ټریننګ کړل. نو د تاسو هر وخت باید په یاد وي چې جملې په سر کې باید فعل په اکټیو شکل باندې راشي، نمبر پسې راشي، کوم کار دی وکړه په مشخص ډول باندې باید دا ووایي، او د نور مثالونه هم دي چې تاسو کړلی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. ښه، بله مهمه خبر دا وه، مخکې ما تاسو ته یادوري وکړله چې په سی وي کې تاسو د کمپنۍ دپاره یا د وزارت دپاره دا نه ووایه چې تاسو کوم پوزیشن غواړئ، هلته تنها تاسو خپله د تجربې خلاصه وایئ. نو د دې په خاطر باندې چې تاسو کمپنۍ ته ووایئ چې تاسو وظیفه غواړئ، باید کور لیټر ورته ولیکئ. کور لیټر چې دی 3 برخې لري. اوله برخه چې ده هغه انټروډکشن یا معرفي ده. په دې برخه کې باید تاسو خپل ځان معرفي کړئ. فرضاً ووایئ چې زه احمد د زراعت د پوهنځۍ څخه فارغ یم د کابل پوهنتون نه، او زه غواړم تاسو ته د هغه پوزیشن چې په وزارت زراعت په ویب سایټ باندې اعلان شوی و خپله درخواستي درکړم. دا د انټروډکشن دی. تاسو په مشخص ډول باید ووایئ چې څوک یې او ولې دغه خپل خط یا سی وي دغه دفتر ته لیږئ. دوهمه برخه چې ده هغه د سیلینګ ده. د یاده مه وباسئ چې په دې برخه کې تاسو غواړئ چې خپل مهارتونه خرڅ کړئ. په اعلان باید وګورئ. په اعلان کې فرضاً ویل شوي دي چې یو نفر د موږ په کار دی چې لیسانس ولري د زراعت په برخه کې، 10 کاله تجربه ولري، او علاوه د تجربې باید ښه د ټریننګ مهارت ولري. نو تاسو کله چې ځان ورته معرفي کوئ، ورته وایئ چې ښه د تاسو یو نفر په کار و چې ټریننګ ورکړه، زه د زراعت د پوهنځۍ نه فارغ یم، ماستري لرم، 10 کاله تجربه لرم، او علاوه د دې چې د تدریس تجربه لرم، ما خپله د دهقانانو سره ډېر کار کړی دی د ترویج د افیسر په حیث باندې، او زه کړلی شم چې دغه پوزیشن ټول ریکوایرمنټ پوره کړم. دا د تاسو د سیلینګ برخه ده. په دریمه برخه د پاراګراف کې چې دغه ته کلوزینګ برخه وایي، په هغو کې باید تاسو د انټرویو غوښتنه ترې وکړئ. نو تاسو باید په دریمه برخه کې په مشخص شکل نفر ته وایئ چې ښه زه پلانی او د دغه شي په خاطر مې سی وي درته ولیږله. په دومه برخه کې مې ورته وویل چې د تا کوم مهارتونه وو. په دریمه برخه کې ورته ووایه چې ښه زه خو اوس دغه هنر لرم، نو تاسو ماته لطفا وخت راکړئ چې زه درشم د تاسو دفتر ته، یا په تلیفون باندې زنګ ته ووایه چې زه انټرویو درته وکړم، تر څو د ما په مهارتو باندې وپوهیږئ، او په آخر کې به یو تنکیو ورته ووایه یا مننه به ترې وکړئ د دې په خاطر باندې چې تاسو سی وي وکتل او تاسو انتخاب کړئ. نو هر وخت مو په یاد وي چې کور لیټر چې لیکئ د 3 برخې باید د یاده ونه باسئ. انټروډکشن چې په هغو کې به ځان معرفي کوئ او کوم پوزیشن ته اپلای کړئ، د سیلینګ برخه یا په دې برخه کې به په مشخص شکل وایي چې ولې اپلای کوئ، کوم مهارتونه لرئ، او د دغه پوزیشن څنګه ریکوایرمنټ پوره کولی شئ، او په دریمه برخه کې باید ووایئ چې تاسو ته وخت درکړه چې تر څو انټرویو ورسره وکړئ یا دفتر ته ورشئ. 3 شیان هم په یاد وي د کور لیټر په برخه کې. کور لیټرونه چې دي د 3 رقمه دي. یو انوایټډ کور لیټر، کوم کور لیټر چې موږ په مخ کې ور باندې وغږېدلو هغه انوایټډ کور لیټر دی. په دې معنا چې یو وزارت یا یوه اداره پوست اعلانوي، تاسو دغه پوست لپاره خپله درخواستي او سی وي جوړوئ او ورلیږئ. دوهم رقم چې دی ان انوایټډ اور کولډ کانټاکټ کور لیټر دی. دا تر ټولو غیر مؤثره طریقه ده، مګر بیا هم که چیرې تاسو علاقمند وئ د یو تعداد کمپنیو سره دا تمرین کړلی شئ. فرضاً تاسو د مالدارۍ د ډپارټمنټ نه فارغ یې او غواړئ چې په وزارت زراعت کې د مالدارۍ د ډپارټمنټ سره کار وکړئ. البته هلې په هغو کې هېڅ پوزیشن نه دی اعلان شوی. تاسو تنها د منابع بشري د ریاست لپاره خپله درخواستي لیکئ او وایئ چې تاسو د مالدارۍ په برخه کې کار کوئ او زه د دورشتې نه فارغ یم، علاقمند یم چې زه کار وکړم. که چیرې کوم پوزیشن وي ما ورته معرفي کړئ. دو ته کولډ کانټاکټ لیټر وي چې پوزیشن اعلان شوی نه وي، تاسو خپله درخواستي ورکوئ. البته ډیره غیر مؤثره طریقه ده، بخصوصا په افغانستان کې. بل تر ټولو مؤثره طریقه چې ده هغه ریفرل لیټرز دي، واسطه. په غرب دنیا کې ریفرل
لیټر چې دی د تر ټولو مؤثره طریقه ده. البته خلک په اسانۍ نه ورکوي، بیا هم که چیرې ته استاد ولرې، انډیوال ولرې، سوپروایزر یا شناخته ده څوک ولرې، وکیلان که وکړلی شي چې تا یو ځای ته معرفي کا د افغانستان په شکل باندې، نو ډیر ګټور تمامي. او د ما خواهش ده خصوصا د هغو ځوانانو لپاره چې هغه نوي فارغي خپل غرور او کبر د یوه څنګ ته کېږدي، یو څوک د پیدا کړئ د دو په خاطر چې اولی وظیفه چې تاسو ونیسئ د تاسو ژوند او اساس درته یږدي د کار لپاره. نو کوشش وکړئ هر څومره زر چې کړلی شئ خپلو مشرانو سره، با تجربه کسانو سره، هغه کسان چې په سکتور کې دي، کوم لرې دوستان دي، شناخته دي، واسطه ورته وکړئ او ورشئ او ورسره وغږیږئ. د بد کار نه دی، د دې په خاطر چې تاسو وظیفه ونیسئ په کار شي، هغه نفر به هم افتخار کوي چې دا نفر په کار دی، دا خپل کار کا خپل ژوند چلوي. که بیکاره وي ټول به درسره په تنګ وي. نو کوشش وکړئ چې واسطه وکړئ، دا یو ډېر ښه کار دی او حتما دې ته هم پام وي چې استادانو نه د شناخته او د خپلو مسلکیانو څخه استفاده وکړئ. راشئ اوس په دې برخه کې تاسو ته د سی وي یوه نمونه در وښیم. ما مخکې درته وویلې چې په د سی وي په پورتنۍ برخه کې باید تاسو خپل نوم او تخلص ولیکئ. نوم اول لیکل کیږي د چپ خانه، بیا تخلص ولیکئ. وروسته د هغې نه باید د تلیفون شمیره ولیکئ. د تلیفون د شمیرې نه وروسته باید ایمیل آدرس ولیکئ، د ښار آدرس ولیکئ او د ولایت. دا د سی وي اوله برخه ده. په دوهمه برخه کې تاسو پروفیشنل سمري لیکئ. په پروفیشنل سمري کې ما مخکې درته وویل چې د ځان صفت وکئ، د ځان مسلکي صفت. البته خودنمایي نه، فقط ووایئ چې تاسو مثلا د آبیارۍ په برخه کې یو پوزیشن اعلان شوی دی، نو پروفیشنل سمري داسې ورته ولیکئ چې زه فرضاً د اوبو انجینر یم، په دې مسلک کې ماستري لرم، د واټر شیډو په مدیریت کې 15 کاله کار کړی دی، د فرضاً د دغو ولایتو تجربه لرم او دغو اړوند نور مهارتونه ورته ولیکئ. د دې په خاطر باندې چې یو تعداد کسان چې غواړي د تا سی وي ریویو کا، نو کوشش کا چې اول دغه برخه وګوري. د دې په خاطر دا تا د ټول مسلک او د ټول مسلکي ژوند خلاصه ده. درېیمه برخه چې ده هغه اکسپیرینس ده یا تجربه معمول په داسې شکل لیکئ چې هغه آخري پوست هم چې نیولی دی یا د اوسنی پوست هم چې نیولی دی د اول لیکل کیږي او وروسته د هغو نه هغه پوستونه هم چې مخکې نیولي وو په تدریجي شکل باندې باید کار ته راشي. مثلا دو ته که وګورئ 2015 او د هغو نه که ټیټ راشي 2014 او 2010 هم داسې ټیټ راغلی دی. د تجربې په برخه کې اول باید د پوزیشن عنوان ولیکل شي، مخامخ هغو ته په ښي خوا کې میاشت او کال په دو شکل باندې ولیکل شي، بیا ټور سره ولیکل شي او وروسته د ټونه بیا ولیکل شي چې کرنټ یا پریزنټ. که چیرې د تاسو وظیفه برحاله وي، که چیرې وظیفه ختم شوې وي، نو دلته هم میاشت او کال ولیکئ. او وروسته د هغو نه د کمپنۍ نوم لیکل کیږي، بیا د کمپنۍ د ښار آدرس لیکل کیږي او د ولایت نوم. دغه برخه ډیره مهمه ده چې ما درته وویلې چې اکشن وربز نمبرز یا د ساور فرمول په دغه ځای کې استفاده کړئ چې دم د یادونه وځي. دا فرمول په دې برخه کې استفاده کیږي چې تاسو باید اکشن ورب استفاده کړئ، مشخص کال یا ډیریشن ورکړئ، ابجکتیو باید معلوم وي او ریزلټ باید په نمبر باندې ورته ووایئ. دا بل پوزیشن دی، دا یوه ښه نمونه ده چې دو وخت نه شروع شوی دی ته دغه وخت پورې یا د ختم نیټه ده. څلورمه برخه چې ده د سی وي هغه د سکیلز یا د مهارتو ده. فرضاً دا نفر په مزرعه کې د مالدارۍ په یوه مزرعه کې کار کړی دی، خپل مهارتونه یې اچولی دي چې د مالدارۍ مدیریت، د مزرعې مدیریت دی، د آسانو روزل دي، د فارم حفاظت دی او داس نور مشخص مهارتونه یې ورته اچولی دي. تاسو کیدلی شي د خپل مسلک مطابق مهارتونه ورته واچوئ. که چیرې تاسو تجربه نه لرئ، ښه لاره دا ده چې انټرنیټ ته مراجعه وکړئ، په خپل مسلک کې مهارتونه وګورئ. فرضاً د اګرانومۍ د متخصص لپاره کوم مهارتونه ضرور دي، د هارټیکلچر لپاره کوم مهارتونه ضرور دي،
یا فرضاً د ځنګلاتو د متخصص لپاره کوم مهارتونه ضرور دي چې وی لري. فرضاً زه د حفاظي نه فارغ یم، نو یو څوک که چیرې د حفاظي سی وي جوړوي او پوزیشن هم په حفاظه کې وي، نو که چیرې مهارتونه داسې ورته واچوي چې فرضاً زه د آفاتو په آیدنټیفیکیشن یا د حشراتو په پیژندلو کې زه ښه تجربه لرم، دا یو مهارت دی. فرضاً د ډیټا ټولول دا یوه بله ښه نمونه ده، یا فرضاً د حشراتو لابراتواري کارونه، یا فرضاً د امراضو تشخیص، داسې مهارتونه چې هغه د پوزیشن مربوط وي. او په دغه ځای کې تاسو کولای شئ د کمپیوټر مهارتونه هم خپل ذکر کړئ، د ژبې مهارتونه که چیرې تاسو ترجمه ضرورت وي، یا فرضاً په مختلفو ځایو کې د خارجیانو د دوی سره کار کوي، تاسو کېدلی شي هغه ژبې ورته واچوئ چې په کوم باندې تاسو خبرې کوئ. پنځمه برخه چې ده هغه د ایجوکیشن ده یا تحصیلات. کوشش وکړئ چې په اوله برخه کې تاسو خپله ډیګري ولیکئ، یعنی د لیسانس د زراعت لرئ، او دغه نه وروسته کوم مسلک کې، یعنی په زراعت کې، او که چیرې په تخصصي ډول تاسو ورته ویایئ فرضاً په مالدارۍ کې، یا په حفاظي نباتاتو کې، یا په اګری بزنس کې، یا په اقتصاد کې، او وروسته دغه نه میاشت او کال په کوم وخت کې تاسو فارغ شوي، دا ډېر مهم دی. او دغه ته لاندې د پوهنتون نوم ولیکئ، د پوهنتون د نامه نه وروسته آدرس او ولایت یې ولیکئ، مثلا کابل افغانستان. دا د سی وي د جوړولو طریقه ده. کوشش وکړئ تاسو خپله سی وي په دې رقم باندې برابره کړئ. سی وي معمولا د یوې نه تر 2 صفحو پورې، د 2 صفحو څخه خپله سی وي مه ډېروئ، د دې په خاطر باندې چې هر څومره ډېریږي هغه د تاسو سی وي د لیست نه غورځول کېږي. هیله ده چې دا معلومات د تاسو لپاره مفید واقع شوي وي او تاسو وکړلی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. که چیرې مو د سی وي جوړولو ته ضرورت وي، د سی وي په جوړولو کې کومه ستونزه لرئ، کوشش وکړئ چې د ماته دلې خپل مسیج وکړئ یا زنګ ته ووایئ، زه کولای شم د تاسو سره مرسته وکړم. البته په وړیا شکل باندې زه په هیڅ نه غواړم چې د چا نه پیسې په دې کې واخلم. دا خپل یو مسؤلیت بولم چې د خپلو مسلکانو سره، خصوصا د نویو فارغینو سره زه دا مرسته وکړم تر څو وکړلی شي په دې مسلک کې په مخ ولاړ شي او یوه ښه وظیفه ونیسي. ډېره مننه، ستاسو د بریاو په هیله.